سلامونه ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به سبا په نړیوال جام سیالیو کې د نیپال لوبډلې پر وړاندې د لوبو ډګر ته کښته سي. افغان لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې 2 سیالۍ ترسره کړې دي چې لومړۍ لوبه د پاکستان لوبډلې څخه په 181 منډو وبایلله او په دویمه سیالۍ کې بیا د نیوزیلینډ لوبډلې څخه په 1 ویکټه ماته وخوړله. د 19 کلونو نړیوال جام سیالیو کې تېره ورځ پاکستان لوبډلې نیپال لوبډلې ته ماته ورکړله. د افغان لوبډلې بل پړاو ته چانس هم پیدا سو، نو افغان لوبډله کولی سي چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي، او که نیپال لوبډلې ته ماته ورکړي نو بل پړاو ته لاره پیدا کولی سي. که نیپال لوبډلې ته ماته ورنکړي نو بل پړاو ته لاره نشي پیدا کولی. افغان 19 کلنه لوبډله به د دا نړیوال جام څخه نوره ختم سي. افغانستان او نیپال په دغه نړیوال جام کې دوه سیالۍ کړې دي چې دواړې یې بایللې دي. افغانستان هم د پاکستان او نیوزیلینډ څخه ماته خوړلې ده، داسې نیپال هم د پاکستان او نیوزیلینډ څخه ماته خوړلې ده. سبانۍ لوبه به ډېره خوندوره وي. که هره لوبډله دغه لوبه ګټي نو بل پړاو ته به لاره پیدا کوي. په سبانۍ لوبه کې افغان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله باید یو ښه لوبه وکړي چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. دغسې لوبه ترسره نه کړي لکه د پاکستان او نیوزیلینډ پر وړاندې چې سترې ماتې وخوړلې. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما مو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.